سلامونه دوستانو، جوړ روغ وس. دا ترکیه جماعتونه دي، وای ور دي مرسي په ترکیه کې. دا ترکیه جماعتونه دي، دغه تو ګولا شي چې پرتی دا وګوره. دغه څه دا ترکیه جماعتونه دي. دا سلطان احمد جمعه ورته وایي. دا د خدای پاک کور دی. دا ورته وګورئ. دا د خدای پاک کور دی په ترکیه کې. جماعت ماجد دی. دا ورته وګورئ. ترکیه مسلمانه ده. دلته موز شروع دی. دا وګورئ. دلته موز شروع دی. موز کوي خلک. او دلته مولا ناست دی. مولا ناست نصیحت کوي. او دلته قرآن شریفونه خلاص دي. قرآن شریف وایي. دلته مولا ناست دی نصیحت کوي. دلته موز کوي. او راز دلته درویشان اوس. دا وګورئ. دا مسلماني ده. دا وګورئ. دا په ترکیه کې مسلماني ده. ماجد دی. دا ورته وګوره. دا شړه پرته ده. د جومات ماجد دی. د خدای د کاره نه بیریږي. مسلمان ملک دی. مسلمان ملک به داسې مسلمان ملک دا بیخ کې پرته ده ورسره. دا بیا دعا کوي. دا یې ورته وګورئ. دا ترکیه ماجد دی. سره زاره مې وشوه په دې ملک کې. له مخامخ مولا ناست دی. ته د مولا ته وګوره. ریاست کې منظور شي. او دا سره د ماجد باندې ولاړ موز کوي. او د مخامخ پشکې شوي لسې پرتې دي. شوي پشکې لسې پرتې دي. لسې اګر خو تی وینې استې. دا وګوره. دا وګوره. لسې پشکې پرتې دي. لسې څنګه د ترکیې کې خدای کار نه کیږي. دا بعضې مردګوان ولاړ شي. په افغانستان کې جهاد روا دی. چې خبره شي په افغانستان کې جهاد روا دی. دا دلته جهاد روا دی. راسي د خدای په کور کې د قرآن. دا یې ورته وګورئ. دا د خدای پاک کور دی. نو دا شي چې پشکې لسې ګرځي. دا وګوره. د انګریزان پشکې دي. جومات کې انګریزان دي. هلته وګوره. دلته وګوره. دا مسلماني ده. دا یې وګورئ. دلته منځونه کېږي. ګوره. دلته منځونه کېږي. دا منځونه کېږي. دا یې ورته وګورئ. دا د خدای پاک کور دی. د خدای پاک. دلته ګورئ. یو درویشه. دا ماجد ته ګورئ. د مونځ پشکې کېږي. دا وګورئ. مخامخ وګورئ. دا جمع ولاړه. دا وګورئ. دا مونځ کېږي پشکې. O günde Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat etti. دا مولا دی. İnsanlar dedi ben ورته وګوره. دغسې İbrahim vefat etti. مخامخ وینې قرآن شریفونه ورته خلاص دي. قرآن شریف وایي. دا یو ورځ پشکې ده. دا ترکیه جومات دی. دلته وګورئ. دا وګوره. دا مسلماني ده. راځه د ویډیو دلته وکړم. راځه د خلکو ته وښیم. دا انګریزي ده. دا مسلماني په دې ملک کې ده. وایي په خدا قرآن کې مسلماني بلته شته. دا وګوره. دا یو درشان دغسې راځي اوس. دا یو ورځ پشکې ده. دا مسلماني پشکې ده. وایي دا وګوره. نه هم راغلی پشکې. دا درې څلور منټ روانه ده. دا مسلماني پشکې ده. ورته وګورئ. دغسې دا ماجد دی. دا ورته وګورئ. خپل غوږونه پوهېږي. مولا مې هم در وشوئ. دا کوم د جومات مولا دی. دا مې هم در وشوئ. هلته ګورئ چې ناست دی. مخامخ ګورئ. دا سلطان احمد جومات دی. دا مسلماني پشکې شروع ده. وایي او ترکیه مسلمانه ده. دغه یې وګورئ. دلته منځونه کېږي. دلته وګوره. دا مسلمان ملک دی. وایي